په 2014 کې د امریکا د ملي امنیتي اژانس یا NSA یو کارکونکي د امریکا حکومت ځینې محرمانه اسناد د ګارډین مجلې ته ورکړل. هغه کارکونکی ایډورډ سنوډن و. د محرمانه اسنادو خلاصه دا وه چې د امریکا ملي امنیتي اجانس د امریکا د خپلو خلکو جاسوسي کوي پرته له دې چې له کانګرس نه اجازه واخلي. کله چې ګارډین دا خبر نشر کړ نو په ټوله نړۍ کې خپور شو. له دې رسوایۍ نه وروسته د ټولو نظر په ایډورډ سنوډن باندې شو او په یو ډول یې نړیوال شهرت پیدا کړ. بازو وویل چې ایډورډ سنوډن خاین دی، مګر ډیرو خلکو وویل چې هغه یو اتل دی. اوس موږ د هغه په کار باندې کار نه لرو او یوازې غواړو چې په خپله ایډورډ سنوډن په ښه ډول درو پیژنو. د 1983 کال د جون په 21مه د شمالي کارولینا په الیزابت ښار کې ایډورډ جوزف سنوډن نړۍ ته راځي. هغه هم کاملا